الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله مو روغ او جوړ لره. زموږ او ستاسو درس د سیرت مبارک درس دی او عنوان پکې د نبی علیه السلام قبا ته رسیدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت په لومړي کال باندې د ربیع الاول 8 تاریخ او دوشنبه ورځ نبی علیه السلام قبا ته ورسیده. کله چې قبا ته ورسیده نو دلته د مدینه منورې خلک هر ورځ به نبی علیه السلام ته دا خبر چې کله اوریدلی و چې نبی علیه السلام هجرت کړی دی مدینه منورې ته، نو دوی به هر ورځ د سحر نه تر ماسپښینه پورې انتظار نبی علیه السلام ته کو. دومره به ورته خوشحاله و او دومره لیواله و نبی علیه السلام ته. بیا به ماسپښین بیرته لاړل کور ته چې نبی علیه السلام خبر به ونه لګېده، بیرته به لاړل کور ته. نو یو ورځ دوی تر ماسپښینه پورې انتظار وکړ. هغې نه وروسته چې بیرته کورو ته لاړل نو دلته یو یهودي و، دا خپل کور یې ډېر جګ و، برج په شان باندې جګ کور و، هلته ختلی و بام ته. نو چې کله لرې نه نبي علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیدل سپین کالي وځلېدل، نو ډېر په لوړ اواز باندې هغه وکړه چې د مدینې منورې خلکو، هغې وخت خو لا مدینه نه وه، یثرب و که نه، یثرب خلکو تاسو چې د کوم ستاسو د پلار انتظار کو هغه راورسېده، را معلوم شو نبی علیه السلام یې ښوده. نو دا ټول خلک راغله او د نبی علیه السلام استقبال ته ورغله. کله چې استقبال ته ورغله د نبی علیه السلام او نبی علیه السلام نه ټول راټول شول، دا کوم یو چې انصار صحابه و، کوم یو چې په مدینه منوره کې موجود و، نو نبی علیه السلام ته رانږدې شول. ټولو نبی علیه السلام سره ستړمشي کوله. نو دلته روایت کې راځي حدیث کې د بخاري چې ټولو به د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ستړمشي کوله، ځکه نبی علیه السلام چې ډېر ستړمشي وکړه هغه کېناستې، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته چې ته کېنه ستړمشي به هر یو سره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کوله چې نبی علیه السلام ډېر په عذاب نشي. نو خلکو داسې فکر کو چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا پیغمبر دی. خو کله چې نبی علیه السلام باندې مر ولګېده او ګرمي شوله نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل دسمال راواخیسته او هغه ته ونیوه. نورو نفرانو ته امر وکړ چې تاسو دا دسمال پرې ونیسئ. نو خلک بیا هغې نه وروسته پوه شو چې پیغمبر نبی علیه السلام مې وښوده چې دا پیغمبر دی. نو نبی علیه السلام د بني عروه بن عوف په ځای کې واړول، دلته موجود و نبی علیه السلام. نو نبی علیه السلام 4 ورځې په قبا کې تېرې کړلې، چې د دوشنبې ورځ، سه شنبې ورځ، چهارشنبه او پنجشنبه دا ورځې تېرې کړې. او علي رضی الله تعالی عنه یې په مکه مکرمه کې پرېښی او هغه امانتونه چې کفارو مشرکینو د نبی علیه السلام سره ایښي وو، ځکه هغوی خو امین ګاڼه نبی علیه السلام ته به امین ویلی، سره د دې نه چې دین یې نه منه ورته. نو نبی علیه السلام علي صاحب ته ویل چې ته به دا ټول امانتونه په خلکو وسپارې. بیا 4 ورځې وروسته یا 3 ورځې وروسته علي رضی الله تعالی عنه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته بیا راغی. نو په قبا کې نبی علیه السلام یو مسجد جوړ کړ د مسجد قبا په نامه باندې، او دې ته د دې بنیاد په تقوا باندې کېښودل شو. د دې بحث بیا انشاءالله په سیرت کې راځي چې مسجد تقوا او مسجد دویرار دا یو هغه د سیرت درس دی، انشاءالله بیا په خپل ځای کې وایو. بیا نبی علیه السلام د 4 ورځو نه وروسته مدینې منورې په لور باندې روان شو، او دلته د بطن په نامه باندې یو وادي وه. نبی علیه السلام چې کله جمعې ورځ هم دلته راغله او صحابه کرام ورسره موجود وو 100 نفره. نو نبی علیه السلام مونځ وکړه په همدې ځای کې، د جمعې مبارکې مونځ یې وکړه. هغې نه وروسته د خپلو ماماګانو د کورونو په طرف باندې بنو نجار د نبی علیه السلام ماماګان راتله، یعنی د نبی علیه السلام د مور ورونه یا د مور دغه کوم ورونه چې دا د بني نجار د قبیلې نه، نو بني نجار د نبی علیه السلام ماماګان راتله. نو هلته لاړه. هلته چې کله نبی علیه السلام لاړه نو مدینې منورې والا خلک یا بنو نجار چې کوم یو دا ټول په ډېره خوشحالۍ باندې نبی علیه السلام ته راټول شول، او هر یو خپلې تورې او خپل نور هغه د جنګ سامان راواغسته چې نبی علیه السلام ته څوک ضرر ونه رسوي. نو چې کله مدینې منورې ته نبی علیه السلام راورسېده نو دلته دا ټول صحابه کرام ته راټول شو، کوم یو چې دلته موجود و په دې وخت کې، او ټولو شعرونه ویلې او په جګ جګ اوازونو باندې الله اکبر نارې وهلې، الحمدلله نارې وهلې، شعرونه به ویلې چې طلع البدر علینا، مونږ باندې د 14 سپوږمۍ راوختله نبی علیه السلام یې ښوده. نو ټول چې کله را جمع شو نبی علیه السلام په منځ کې داسې
پټ شو لکه یو دغه بډې او باوراګان چې ورته وایي دا چې نه راټولېږي. نو الله تعالی دا آیات راولېږه چې فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الله د نبی علیه السلام مددگار دی، جبرائیل علیه السلام د نبی علیه السلام مددگار او مرسته کوونکی دی، او صالح مؤمنان صحابه کرام دا د نبی علیه السلام ملګري دي. والملائکة بعد ذلك ظهیر، او وروسته د دې درې ډلو نه دی الله، جبرائیل او مؤمنانو نه وروسته ملائکه هم د نبی علیه السلام مددګاری دي. نو دا ټول چې راغله نو هر یو دا کوشش کو چې نبی علیه السلام خپل کور ته بوزي او د نبی علیه السلام د ملمستیا د شرافت او عزت دا حاصل کی. نبی علیه السلام په اوخ باندې سپورو یا په اوخ باندې، نو هر یو ته چې به دروازې مخکې به تېرېده هر یو به ورته ویل چې هر څه سامان موږ سره شته دی، یعنې ستا حفاظت به موږ کوو، ستا خدمت به موږ کوو، موږ سره پاتې شه. نبی علیه السلام به ورته ویل چې خلو فإنها مأمورة، تاسې دا زما اوښه پرېږدئ، فإنها مأمورة، دلته دته امر شوی دی، یعنې دته د الله د طرف نه امر شوی چې هر ځای کې دا کېناستېدله دا اوښه، نو زه به هملته کته کېږم. نو اوښه لاړه د مسجد نبوي تر څنګ باندې دلته کېناستېدله، نبی علیه السلام کته نه شو ترې، بېرته جګه شوه، بېرته چې جګه شوه یو څو قدمه مخکې لاړله، بېرته راتاوه شوه، چې راتاوه شوه بیا همغه ځای کې کېناستېدله، نو نبي علیه السلام ترې کته شو، ځکه هغه ته الله امر کړی و په همدغه ځای باندې کېناستېده، نبي علیه السلام کته شو. نو دلته هر یو د مؤمنانو او صحابه کرامو دوی کوشش کوو چې نبی علیه السلام دا بار او سامان چې کوم یو دی دا ځان سره واخلي، نو نبی علیه السلام به خپله راځي. نو په ټولو کې چالاکی ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د وکړه، او د نبی علیه السلام کوم یو سامان چې و په دې اوښه باندې بار و دی خپل کور ته ویوړه. نو چې کله کور ته ویوړه نو نبی علیه السلام خلکو ته ویل چې المرء مع رحله، سړی د خپل سامان سره، یعنی زه ما سامان چې کوم طرف ته چا ویوړه زه به همغه طرف ته ځم. بیا نو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه څخه ورغی او ورته ویل چې د چا کور په دې کورونو کې نږدې دی؟ نبی علیه السلام ویل زما د دې ورونو، یعنی د ازما د دې صحابه کرامو په دې کورونو کې چا کور ډېر نږدې دی؟ نو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه ته ویل چې زما نږدې دی یا د الله رسوله، او هذا داری و هذا باب داری، او کما قال دا زما کور دی او دا زما د کور دروازه ده، یعنی نږدې په نږدې باندې. نبی علیه السلام ورته ویل چې موږ ته ځای برابر کړه د قیلولې دپاره. قیلوله د ماسپښین مانځه نه مخکې خوب کولو ته قیلوله ویل کېږي، او دا سنت ده او دې کې ډېر فواید او ډېرې پیدې پکې دي. یعنی که یو څوک د شپې بیخي خوب نه وي کړی او قیلوله 1 ساعت خوب وکړي یا نیم ساعت خوب وکړي، نو د هغې دپاره دا ضمیمه کېږي او الله تعالی پکې ډېرې پیدې اچولي، ځکه د نبي علیه السلام سنت طریقه ده. یوازې دا نه چې خوب دی بلکې عبادت کې هم حسابېږي. نو هغې نه وروسته نبي علیه السلام ویل چې اللهم العن، بخاري حدیث دی، یا الله لعنت ووری په شیبه بن ربیعه و عتبه بن ربیعه و امیه بن خلب، په شیبه بن ربیعه باندې او عتبه باندې او په امیه بن خلب باندې. اخرجونا من ارض مکه، من ارضنا، منګه د خپل هغه پاکې ځمکې نه راوباسلو، مکې مکرمې نه، الی الارض الوباء، د مرضونو ځای ته راوستلو. یثرب ما تاسو ته ویلي و د مدینې منورې نوم او یثرب ویل کېده د مرضونو ځای ته ویل کېده. نو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو دا مشهوره شوه، دا ښار مشهور شو په مدینه الرسول باندې، د رسول ښار، یعنی د پیغمبر علیه السلام ښار. اوس د مخففوالي په وجه باندې ورته مدینه وایي، مدینه منوره، یعنی نورانی ځای، مدینه ښار، منوره یعنی نورانی ښار. نو نبی علیه السلام هغې نه وروسته دا دعا وکړه چې یا الله ته دا مکه مکرمه مدینه منوره چې ده اللهم احبب الینا، دا مدینه منوره موږ ته مینناکه کې که حبنا مکه او اشد، لکه څنګه چې د موږ ته مدینه مکه مکرمه محبوبه کړې وه او موږ ته د خوښه کړې وه، دقسې مدینه منوره موږ ته محبوبه وګرځه یا الله. وصححها، او د کې دا مرضونه ختم کې، مرضونه ترې لرې کې مدینه منورې نه. او وبارک فیها، او برکت پکې واچي، فی مدها، فی صاعها و مدها، د په طول کې او د په ترازو کې د مدینه منورې برکت واچي. او وانقل حماها، او دغه مرضونه او تبې مرضونه په مدینه منوره کې زیاتو، دا نقل کې الی الجحفه، جحفې ته ولېږي. نو الله تعالی د نبی علیه السلام دا دعا قبول کړه، د بخاري حدیث کې دا راځي، او نبی علیه السلام په مدینه منوره کې همدلته نور پاتې شو. او بیا د هغې نه وروسته د عبدالله بن ابي بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، د ابو بکر صدیق زوی عبدالله، د سره د نبی علیه السلام بیبي
بیبي سوده رضی الله تعالی عنها، لور یې بیبي فاطمه، بله لور یې ام کلثوم، ام ایمن د نبی علیه السلام داعیه چې وه، موږ په تېرو درسونو کې ویلي. دا ټول د عبدالله بن ابي بکر صدیق رضی الله سره بیا مدینې منورې ته راغله، او هغې نه وروسته بیا علي رضی الله تعالی عنه هم راغی، او د هدم کلثوم بن هدم په نامه باندې د دوی په کور کې د نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره یو ځای شو علي رضی الله عنه. بیا نبی علیه السلام دلته په مدینې منوره کې چې کوم ژوند کړی، کوم پړاوونه دي، هغه انشاءالله په راتلونکي درسونو کې وایي. وصلی الله تعالی وسلم.